سندرغاړي ګل خوبانه تازه غلطه ویډیو راغلی ده. که غواړئ چې دغه ویډیو تاسو هم وګورئ دلته در سره شریکوم، تر اخره را سره پاتې شئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې چې کوم ملګري زموږ چینل کې نوي دي مهرباني وکړئ زموږ پی کې کلیک چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د غنټۍ نشان هم ووهئ. ملګرو سندرغاړي ګل خوبانه خو به تاسو ښه پېژنئ چې د کشماله ګل او ګل رخسار خور ده. ګل خوباني هم بلا سندرې ویلي دي او د خپل خوږ اواز په وجه ځان ته بلا مینوال پیدا کړي ول، خو ګل خوباني एकदम سندرې پرېښودلې او د دغه پیل نه یو سایډ ته شوله. تاسو ته به پته نه وي چې ګل خوباني ولې سندرې پرېښود. دغه ټول معلومات را سره دلته وګورئ. د ګل خوباني یو غلطه ویډیو په سوشل میډیا خپره شوله او ډیره په تیزۍ سره ښکته پورته کېدله او ویل کېدل چې دغه ګل خوبانه ده او مسافرو سره دغه غلط او ناروا کارونه په پیسو باندې کړي دي. او کله چې موږ ویډیو وکتله نو هغې کې ښکاره کېدل چې دغه ګل خوبانه ده. خو بیا د ګل خوباني یو تازه انټرویو راغله او ګل خوباني د خپلې ویډیو باره کې صفایي ورکړله. ګل خوباني پکې وویل چې کومه ویډیو زما په نوم باندې په سوشل میډیا ښکته پورته کېږي دغه زه نه یم. ویلي دي چې نن سبا داسې سافټویر راوتي دي چې غلط کارونه نور کوي او تصویر پې د هغه کس ولګوي چې څوک کامیاب وي او د کامیابۍ طرف ته روان وي او بدنامه وي. سټیم کې دا خبره هم ډیره خپره شوې وه چې خپل پلار ګل خوبانه د یو څو شپو دپاره په پنجابي خرڅه کړې ده چې دغه غلط کارونه ورسره وکړي او پیسې ترېنه حاصلې کړي. خو ګل خوبانې د دغه ټولو غلطو ویډیوګانو او غلطو خبرو باره کې انټرویو کړې وه او دغه ټوله صفایي پکې ورکړې وه چې دغه زه نه یم او دغه کارونه ما نه دي کړي. ګل خوبانې دا هم ویلي ول چې ما واده کړی دی او زه د خپل خاوند سره ډیره خوشحاله یم. ملګرو دا د ګل خوبانې د غلطې ویډیو باره کې معلومات چې در سره هم شریک کړو. که غواړئ داسې نور تازه معلومات در سره شریک کړو هغې دپاره زموږ پی کې کلیک چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د غنټۍ نشان هم ووهئ. تر بلې ویډیو راکړئ اجازت د لوی الله په امان.